که څنګه پارین د میجو ملګری سیاسي ملګری د ساوث وزیرستان مختلفه پارټۍ ملګری پاک یو پریس کانفرنس کړای دی هغه پریس کانفرنس کې چې کیما دی د میج د ټرانزیت د لیار ولا مسله دو یا د نور څنګه یو سورج د مخه کیما میټینګینا شوی دی د ملک په سطح باندې او په افغانستان کې پاک د مختلفه کده چامندو کده ګلم خوندو کده خرلاچیدو او کده ترخمدو آغا بارډر کنسیډر شوی دی او یا چې پاو ټرانزیت کیږي او تجارت په هغه لیارې کیږي نو د میج بدقسمتي دو چې انګور اډا بارډر یې ځنه استلای دی نو میج دا غنن چې د کیمو تو سره غاری کټ کوي ا د ټوله سیاسي پارټي او د وزیرستان مختلف د سوچ فکر خلک او علما د ټوله نامیج دا پر زور مطالبه کی چې دا خلک دا هر سوچ فکر خلطار وچات شي دا د میجو د ژوند مسله دو د میجو د معاشیت مسله دو کا څنګه د میجو سه یوسف کې کا چې بارډر باندوي د میجو د بچونه د میج د زندګۍ دا غيو بارډر دی چې په دا باندې تجارت شي نو د میجو د وزیرستان د خلک ژوند زندگی په دا پورې تړلې دو دغه پورامیج ټول پارټي سیاسي او عوام نامیج دا اپیل کی چې په یو اتحاد په یو اتفاق یو لای عمل جوړاوي او یوار زمیش په درونش باندې روزي دغه د پوراتاګ ان شاء الله میج مخته کی میجای چې میج بارډر د خپل بارډر کنسیډر شي په دا د تجارت کیږي خالته دا مسله نه جوړاوي او کچیر د میج نه دا تجارت ناکام شي یا څنګه دای چې څو کنسیډر کړی دي امیش په دامو ډیر زیاته ګیلادو وزیرستان خل ډیر زیات پریشان دی نن قدمو ام ان ای په جیل کې دی نو زه د ټول پښتانه او د ټول پارټي او د سیاسي پارټي نه ټول نه زدا اپیل کو چې تاسو ته میستره په دا کې وداري کدا نور بارډر چې څنګه دی داسته د میج بارډر کنسیډر شي او په دا تجارت روان شي او په دا والا سره باري میج پریس کانفرنس وکړ چې د میش کیم بارډر دی هغه دغه فلال چې کیمه معاهده راونه دو د یغه نه یاستلای دی نو میش سیاسي چې څومره ګوندینه دي سیاسي چې څومره پارټي دي علما کرام دي تاجرون دي مختلف چې کیم باشعور خالتای نو یغه سره میش خپل رابطې ډېرې تیزې کړې دا شای میش پرېږدي میش دا شای بیایي چې میش ته هم داسې سہولت ملاو شي نو او دا د میش بارډر چې کیم دی دا ټرانزیت شي نو په دا باندې میش خپل رابطې تیزې کړې او میجو په بازوره کې او احتجاج ریکارډ کوي هغه بیا میج اعلان کی نو په خپل منځ کې اختلافات لري کوي دا د میشوس د نسل مسله دو دا د میشوس د عمر بر مسله دو نو کدا بارډر د میشوس نه داسې پوتې شي نو همیشه د پوره په دنیا نه میشوس د رټه چټه پوتې شي نو مهرباني وکړي چې کله میج د کالا اوس در کوي نو دا خبره د دغه ناروان سره د اسلام آباد پر غون سیاسي خلک په چګاوي نو مهرباني وکړي چې تاسو میشته ساتر کوي مننه شکریہ